السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه یې؟ په دې ټایم کې د خپل کلي په یو غر باندې موجود یم او ډېر ښایسته موسم دی، مازدیګری دی او ملګری را سره دی. مازدیګری انجوای کوو. تاسو به هم موږ سره مازدیګری نن انجوای کوئ. راځئ زه به خپل کلي ښیم د غر د سر نه او څه بلا ګپ شپ په لګو. چلو سٹارټ کرتے ہیں. په ټول لومبۍ خو موږ چې د غر ته راختو یاره موږ ډېر ستړي شولو، ولې چې څه تقریبا 200 سړی موږ چې کم دی کراس کړی. خو خیر زمونږ اکسرسایز وشو مازدیګر ټایم کې، خو مې چې اکسرسایز کوي سړی نو فټ وي ورسره. تاسو کتی شئ دا زمونږ کلی دی ماشاءالله د غرونو په منځ کې او ښایسته ښایسته وریځې پاسه دي او لاندې زمونږ ښکلی کلی دی او سپرلی دی. کتی شئ بوټي راشنه شوي دي ماشاءالله، ډېر سور کوي، ډېره ښایسته نظاره جوړه شوې ده او بالکل په بیچ باندې روډ ته تاسو کتی شئ، موټر کار رالی په روډ باندې، نو ډېر ښایسته نظاره ده. او دا زمونږ د کلي جومات دی، کم فرست جومات و که نه، مطلب دا د ټولو مخکې زمونږ کلي کې دا جومات جوړ شوی دی او دا زمونږ د کلي سیکنډ جومات دی، یعنی دا دویم نمبر جوړ شوی دی. د دې نه علاوه زمونږ په کلي کې دوه نور هم جوماتونه دي. دا زمونږ د کلي ښایسته او شنه پټي دی. یاره څه عجیبه موسم دی او څه ښایسته هواګانې چلیږي او ډېر عجیبه سور جوړ شوی دی او بیا چې دا شان مازدیګرۍ نو بیا خو پرېږده، بیا خو څه بل شان مزه کوي. تاسو ته پخپله پته ده چې بیا پکې سپرلی اوهو نو ډېر سور کوي یار. نو په ننني ویلوګ کې ملګرو ما در سره مازدیګری شیر کو، خپل کلی او دا غرونه او څه عجیبه سورې و، ډېره مزه یې وکړه. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. که خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او په کمنټ سیکشن کې خپله رای راکړئ چې زما ویډیو ته څنګه ولګېده. نو ټاټا بای بای، ملاویږو په نیکسټ ویلوګ کې. نو خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.